د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ اړوند نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت له لوري د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې 14,000 ټابلیټکا ګولۍ 28 کیلوګرامه تاریاک او 220 کیلوګرامه چرس نیول شوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي دغه نشهیي توکي د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ځانګړو کشفي اطلاعاتو پر اساس نیولي چې 10 تنه ورسره لاس په لاس نیول شوي. د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې د کشفي اطلاعاتو پر اساس باندې 10 تنه د 14,000 ټابلیټکا ګولیو سره 28 کیلو تریاکو سره او 220 کیلو چرس سره لاس په لاس نیولي دي. نیول شوو کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت کې تر پوښتنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نشهیي توکو د قاچاق په تور د نیول شویو له ډلې یو تن په خپل جرم اعتراف کوي او وایي ما مارکو کې یو 10 ټابلیټکا ګولۍ یو کس نه راواخیستې، ما بل کس ته ورکړې، هغه په کابل کیمپ کې ګیر شو، زه په مارکو کې ګیر شوم. یو بل تن چې امنیتي ځواکونه یې په کور کې د پلټنې پر مهال تاریاک، چرس او ټابلیټکا ګولۍ نیولي وایي د دور بابا په سیمه کې په خیمې مینې کې موږ په کورونو چاپه وواله شوه او تاریاک او چرس او ټابلیټکا موږ سره کلو کې وایي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم د جلال آباد ښار لومړی امنیتي حوزې منصوبینو 24,000 ټابلیټکا نشه راوړونکې ګولۍ له 3 تنو سره یو ځای نیولې وې.